جوړ په خیر شاد آباد او بریالي اوسئ. پر د کابل پر فضا باندې د الوتکو گاشت یا د کابل فضا اخلالول د ترهګر گاونډي د هغو پلانونو یوه برخه ده چې هڅه کوي دا نړیوال ترافیک یا نړیوال هوایي ترافیک د کابل یا د افغانستان له فضا څخه واړوي. د دوی یوه هڅه دا روانه ده او دومه هڅه دا روانه ده غواړي چې خلک په تشویش کې واچوي او خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي چې ګواکې دا د پر فضا باندې تیاری راغللی یا پټرول بمونه وکاروي چې هغه ډیر غټ غږ کوي، غږ د ښار بیلابیلو برخو ته ځي. دا په خپله ترهګري ده. ځکه خو زه وایم چې پاکستانی پوځ ترهګر دی، نو هیڅ داسې غټه پیښه نه ده سوې چې هغه دې د پام وړ وي او یا دې د اندېښنې وړ وي. دا یو اړخ دی د دې خبرې، او دوم مهم اړخ دا دی چې دشمن ترهګر ګاونډي ته تېره شپه افغان ځواکونو داسې غاښ ماتونکي جوابونه ورکړي دي. پر ډیورنډ کرښه باندې ګڼې پوستې نیولې دي په بیلابیلو برخو کې، لکه تېره شپه چې ما ویلي وو پر هغه باندې ما په خپل واتساپ چینل کې البته دا خبره کړې وه. هلته موږ ډېر خبرونه زما په واتساپ چینل کې خپروو. پر هغه ځای کې ما دا یادونه کړې وله چې کمې سیمې نیولې دي او تر کومه بریده پورې تلفات و دښمن ته اوښتي دي او تر کومه بریده پورې د دوی څخه بیا په دوم ځل باندې ژوندي سرتیري راوستل سوي دي، یعنې هغه پاکستاني ترهګر عسکر نیول سوي دي او پر هغو پاکستاني ترهګرو عسکرو باندې بریدونه سوي دي. افغان ځواکونه د ډیورنډ په کرښه تر کرښه راوښتي دي، هغه ځواکونه یې محاصره کړي او هلاک کړي دي چې هغوی د نورو ځواکونو د کومک دپاره راغلي وو او یا بیرته د پوستو د نیولو هڅه کوله. نو په دغه حالات کې به پاکستان خامخا ډېر وارخطا وي. پاکستان همیشه د وارخطایي پر حالات باندې راځي. د افغانستان ولس د بیرولو هڅه کوي چې نه د افغانستان ولس بیریږي او نه د افغانستان ولس په دغسې د تیارو په غږونو او په هوایي ټکانو باندې بند واز دی. 50 کاله د افغانستان ولس د تیارې تر بمبار لاندې وخت تیر کړی دی. 50 کاله د مخامخ جګړې سره وخت تیر کړی. دغه اوس نسل لویه برخه هغه کسان دي چې په جګړه کې پیدا سوي دي، په جګړه کې رالوی سوي دي او په جګړه اوس ایله د افغانستان وتلې ده او شریر ګاونډی هڅه کوي چې جګړه بیا افغانستان ته راوړي. خو د داوري او د تیرو جګړو فرق دا دی چې داور جګړه له پردي دښمنه سره ده، له غلیمه سره ده، د افغانستان له ازلي دښمنه سره ده او پخوا به دا جګړې موږ په کور دننه کولې. نو د اندېښنې خبره نشته، هېڅ داسې څه نه دي پېښ سوي چې هغه دې د اندېښنې وړ وي. شاد آباد او بریالي اوسئ. زما ټیم، زما یعنی د خبریال .com ټوله ټیم ویښ دی د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په تماس کې دي، له ولس سره په تماس کې دي او سیمه څاري ماته پر وخت باندې. حالانکه یو زما خپلې سرچینې چې هغه په حکومت کې دننه دي یا د حکومت د باندې دي هغوی ما راکوي راته. نو زه چې په هره مهمه خبره خبرېږم دا زما ژمنه ده، زه به تاسو خبروم. شاد اوسئ، آباد اوسئ، ژوندي اوسئ، آرام اوسئ. سرتیري پر ډیورنډ کرښه لګیا دي، د دښمن وړی ور په مالګه کړي دي. دا د هغه زور، دا هغه ځواک دی چې هلته د افغان سرتیرو، طالب سرتیرو پر دوی باندې مځکه سره کړې ده. دلته دوی راځي د خلکو د بیرولو هڅه کوي. خیر و خیرات، هېڅ داسې لویه خبره نشته چې هغه دې د اندېښنې وړ وي. خدای مو شاد آباد او بریالي لره. ژوند